دا چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس په ډیره چټکۍ ډول روان دی او تقریبا د نړۍ زیاتره هیوادونه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. نو غوره مو وګڼله تر څو تاسو ته د بشریت په تاریخ کې هغه ستر ساري وایروسونه در وپېژنو چې د انسانانو ژوند یې له ستر ناورین او بحران سره مخامخ کړی. راځئ دا معلوماتي ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که غواړئ په راتلونکي کې ورته علمي او معلوماتي ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. د بشریت په تاریخ کې هغه ستر ساري وایروسونه چې نړۍ یې له ستر انساني بحران سره مخامخ کړي وه. دا چې دا وایروسونه له کومه را پیدا شول او څه ډول یې سرایت وکړ او په نړۍ کې څومره انسانانو وژل په همدې ویډیو کې تر اخره پورې تاسو ته وړاندې شوي دي. لومړی نمبر د ژوسټینین وایروس. نوموړی وایروس د لومړی ځل لپاره د 1542 څخه نیولې تر 1541 میلادي کلونو په منځ کې د شرقي روم د بیزانس په امپراتورۍ کې رامنځته شو چې وروسته بیا د ساسانیانو امپراتوریو ته سرایت وکړ. نوموړی وایروس په نړۍ کې تقریبا 2 پیړۍ حاکمیت وکړ. همدا وایروس په 12 میاشتو کې د اروپا ټول نفوس یې نیمایي ته ورسوه او د ټولې نړۍ نفوس یې 26 سلنه کم کړ او په ټوله نړۍ کې 25 میلیونه کسان یې ووژل. د بیزانس امپراتورۍ پایتخت یعنې قسطنطنیه کې 40% خلک له منځه یوړل. دوهم نمبر تور مرګ. تور مرګ یا هم بلاک ډیت یا تور وایروس نننۍ کرونا په شکل د بشر په تاریخ کې یوه ستره وبا یعنې وایروس دی چې په 1440 میلادي کال کې په همدې لعنتي چین کې پیدا شو او په ډېر سرعت سره یې ټول چین ته سرایت وکړ. تتریانو همدا وایروس په 1440 میلادي کال کې د شرقي اروپا ته انتقال کړ چې په شرقي اروپا کې د ساري وایروس له امله له 10 څخه تر 80 میلیونه کسان ووژل شول چې د ټولې اروپا له 10 نیولې تر 80 سلنه کسان وژل او ډیر ژر نورو اروپایي او افریقایي هیوادونو ته یې سرایت وکړ او په لنډه موده کې ټوله نړۍ محاصره کړه او تقریبا په ټوله نړۍ کې له 15 څخه نیولې تر 200 میلیونه کسان یې د مرګ تر پولې ورسول. دریم نمبر اسپانوي انفلوانزا. د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خونړی او مرګونی وایروس دی. نوموړی انفلوانزا د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای یعنې په 1913 میلادي کال کې په اسپانیا کې رامنځته شوه او په ډیر سرعت سره په اسیا، اروپا، شمالي امریکا، شمالي کوریا، ارام سمندر شاوخوا ته یې سرایت وکړ. تقریبا ټوله نړۍ یې مسمومه کړه. په ټوله نړۍ کې تقریبا 9 میلیارد کسان پرې اخته شول. تر 50 میلیونه کسان یې ووژل. په دې وایروس اخته کسان اکثریت یې ځوانان ول. نوموړی وایروس تر 1920 میلادي کال تر دسمبر پورې ژوندی و. څلورم اسیایي انفلوانزا. نوموړی وایروس په 1955 میلادي کال کې بیا هم په همدې چین کې پیدا شو او د دې وایروس عامل یو ډول الوتونکي وو. ډیر په سرعت یې هانګ سنگاپور او امریکا ته سرایت وکړ. تر 2 میلیونو کسان یې ووژل چې 80,000 کسان یې د امریکې څخه ول. په ټوله نړۍ کې تقریبا تر 1 میلیارد کسان ورباندې اخته شوي وو. پنځم نمبر ایډز یا HIV. نوموړی ساري ناروغۍ په 1914 میلادي کال کې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې رامنځته شو. د دې ناروغۍ ستر لامل جنسي اړیکې دي چې تر 1901 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه کسان یې ووژل او اوس مهال په ټوله نړۍ کې تقریبا 10 میلیونه کسان پرې اخته دي او د دې ناروغۍ د اوج دوره د 2015 او 2012 میلادي کالونو ترمنځ ده او په 2013 میلادي کال کې 270,000 کسان وژلي وو. شپږم خوږي انفلوانزا. دا ساري ناروغۍ په 2009 میلادي کال کې د میکزیک په ښار کې رامنځته شوه او تر 2020 میلادي کال پورې دوام وکړ او د نړۍ 10 سلنه خلک ورباندې مبتلا شول او علماو له نظره 215,000 کسان یې ووژل. نوموړې ناروغي د خنزیر له غوښې څخه پیدا شوې وه. او بالاخره اووم نمبر کرونا یا کوویډ 19. نوموړې ناروغي په 2020 میلادي کال کې د وایروسونو کور یعنی چین کې رامنځته شوه او د نړۍ ډېرو هیوادونو ته یې سرایت وکړ. تر دې مهاله څه باندې 8 لکه کسان ورباندې اخته شوي دي او تقریبا څه باندې 40,000 کسان یې وژلي
نیولې دي او دا ناروغي لا ډیر په سرعت سره مخ پر وړاندې روانه ده. که چیرې تاسې په خپله څېړنه وکړئ او یا مو پورتنۍ ویډیو تر اخره پورې کتلې وي نو دې نتیجې ته رسېدلی شو چې اکثریت وایروسونه د کفري هیوادونو خصوصا له چین څخه خپره شوي دي. د دې علت همدا دی چې دوی هغه غوښې خوري چې د اسلام مبارک دین یې د خوړلو څخه خلک منع کړي دي. نو همدا لامل دی چې په دغو هیوادونو کې دغه خطرناک وایروسونه د دغو حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي چې له امله یې هم کفار او هم کله کله اسلامي هیوادونه تر تاثیر لاندې راځي. په ورته ډول د کووډ 19 یا کورونا وایرس هم په عین ډول د وحشي حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوی. که څه هم په لومړیو کې دغه وایروس دومره خطرناک نه بلل کېده خو په وروستیو کې دغه وایروس په ډیره چټکۍ سره د نړۍ زیاتو هیوادونو ته ورسید او ډیر زیات ساري وایروس دی. نو په دې خاطر اوس دغه وایروس نړۍ لپاره یو ستر ګواښ بلل کېږي. نو که غواړئ تاسو او ستاسو هیواد د دې وایروس څخه په امن کې پاتې شي په خپلو کورونو کې پاتې شي او د نورو خلکو او د هغو کسانو سره چې خصوصا د دې وایروس علامات ولري فاصله ونیسئ تر څو تاسو خپل ځان او خپله کورنۍ ژغورلی وي.